سلامو ستړي مشئ وخت مو په خیر. نن سه شنبه د روان لمریز کال د سور 3 نیټه ده. تاسو د مشرانو-جرګې له ټلویزیون څخه د دې مهال خبري ټولګه ګورئ. ټولګه د مهمو خبرونو په سر ټکو پیلوو. د افغان سولې په تړاو د زلمي خلیزات د اووم سفر پیلېدل. د وړم کال په پرتله 13 میلادي کال کې د ملکي مرګ ژوبلې زیاتوالی. او د ترهګرو د ځپلو په موخه د یو سرحدي ځواک په جوړېدو د ایران او پاکستان د مشرانو هوکړه. اوس هم پوره خبرونه. زه میرویس سلام زوی یم. د افغان سولې لپاره د امریکا استازي زلمي خلیزات ویلي د افغان سولې په لار کې یو کوچنی ټکان دا بهیر نشي ورو کولی او هڅه به وکړي چې د افغان لورو ترمنځ د خبرو لپاره نړیوال ملاتړ ډیر کړي. زلمي خلیزات ویلي په دې سفر کې هڅه دا ده چې د افغان اړخونو ترمنځ د خبرو او بحث لپاره د نړیوالو ملاتړ لا ډیر کړي او د سولې په دې لار کې به تندیک د مخنیوي لامل ونه ګرځي. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې زلمی خلیزات به د روانې اپریل میاشتې له 21مې د مې میاشتې تر 11مې پورې په پیل شوي سفر بوخت وي. د افغان سولې لپاره د امریکا استازي زلمي خلیلزاد ویلي د افغان سولې په لار کې یو کوچنی ټکان دا بهیر نشي ورو کولی او هڅه کوي چې د افغان لورو ترمنځ د خبرو لپاره نړیوال ملاتړ ډیر کړي. زلمي خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د امریکا په هڅو په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په پار یې یو ځل بیا د موضوع مزي کش کړي دي. نوموړی وایي دا ځلې هڅه دا ده چې د افغان اړخونو ترمنځ د خبرو او بحث لپاره د نړیوال ملاتړ لا ډیر کړي او د سولې په دې لار کې تندک د مخنیوي لامل نشي کېدی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یوه خبرپاڼه کې ویلي زلمي خلیلزاد د روانې اپریل میاشتې پر 21مه د مې تر 11مې پورې افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیې او برطانیې ته خپل سفر پیل کړی دی. سرچینه زیاتوي زلمی خلیلزاد به په کابل کې له افغان حکومت او نورو افغانانو سره د افغانانو خپلمنځي خبرو او بحث او د سولې ټینګښت په پار د ټولو خواو پر هڅولو سلا مشوره وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي خلیلزاد به لندن، مسکو، اسلام آباد او نوې ډیلي کې د افغان سولې لپاره د نړیوال ملاتړ خپلولو او تلپاتې سولې لپاره له بېلابېلو اړخونو سره وګوري. په پام کې ده چې خلیلزاد د قطر په دوحه کې له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي او د افغانانو خپلمنځي کنفرانس کې یې ګډون ته وهڅوي. په پام کې وه چې په قطر کې له طالبانو سره له کابله د ورتلونکي پلاوي ترمنځ کنفرانس او خبرې وشي، خو ظاهرا دا کنفرانس د دواړو لورو ترمنځ د ګډونوالو د نوملړ پر سر د اختلاف له کبله لغوه شو. د سولې لپاره د افغانانو خپلمنځي لومړۍ غونډه د فبروري په لومړیو کې په مسکو کې جوړه شوې وه چې ځینو افغان مشرانو پکې ګډون کړی و. تېره ورځ یوې باوري سرچینې BBC ته وویل داسې هڅې روانې دي چې یو شمېر نورو هیوادونو کې هم طالبانو ته دفترونه پرانیستل شي چې د سولې خبرې د قطر له انحصار څخه ووځي. سرچینه زیاتوي اندونیزیا، برونای او ازبکستان په خپلو خاورو کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستو وړاندیز کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د وړم کال په پرتله 13 میلادي کال د ولسي وګړو په مرګ ژوبله کې 19 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دغه کمیسیون چارواکو ویلي چې ډیری دغه مرګ ژوبله د افغانستان په سویلي ولایتونو کې رامنځته شوې ده. د دې ریپورټ له مخې پر 2013 میلادي کال کې د حکومت مخالفو وسلوالو، نړیوالو ځواکونو او افغان ځواکونو په بریدونو او بمباریو کې 3804 ولسي وګړي وژل شوي او 2109 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان ولسی مرګ ژوبلې په کلنه ریپورت کې ویلي تیر مریض کال جګړو او شخړو د سبا 3000 افغانانو ژوند اخیسته او نږدې 9000 نور ټپیان شوي دي.
دغه کمیسیون د شمیرو په اساس په افغانستان کې د شخړو په ډیریدو سره د بشري حقوقو د سرغړونو ویرې هم ډېر شوي دي. دغه کمیسیون د موندنو پر بنسټ د وړم کال په پرتله تیر کال د ولسي وګړو په مرګ ژوبله کې 19 سلنه ډیروالی راغلی دی. دغه کمیسیون وایي تیر کال د افغانستان په سویلي ولایتونو کې ولسي وګړو ته ډیره مرګ ژوبله اوښتې ده. د بشري حقوقو کمیسیون په ریپورت کې راغلي تیر کال په هلمند، کندهار او ارزګان ولایتونو کې لږ تر لږه 3840 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ختیځه حوزه کې هم 2488 کسان ټپیان شوي او وژل شوي. په مرکزي ولایتونو کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې شمیر 2203 تنه و. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په ریپورت کې ویل شوي تیر کال د ولسي وګړو د اعلان شوي مرګ ژوبلې 20 سلنه ولسي وګړي په ځانمرګ بریدونو کې 20 سلنه په ځمکني عملیاتو او 19 سلنه د سره غاړې ماینونو او توغندیو بریدونو کې وژل شوي. د دې ریپورت له مخې په 2013 کال د حکومت مخالف وسلوالو نړیوالو ځواکونو او افغان ځواکونو په بریدونو کې او بمباریو کې 2804 ولسي وګړي وژل شوي او 2109 نور ټپیان شوي دي. د ملي شورا 18مه دوره راتلونکي شنبې پرانیستل کیږي. دغه شورا د مراسمو د لا ښې پرانیستې په موخه په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ په مشرۍ ناسته ترسره شوه. دغه ناسته چې د دواړو جرګو د دارالانشا د رئیسانو، د وزارتو او د کابل ښاروالۍ د استازو په ګډون جوړه شوې وه. د ملي شورا د پرانیستې د مراسمو په تړاو په بیلابیلو مسایلو پکې خبرې او بحثونه وشول. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ په مشرۍ د ملي شورا د پرانیستې مراسمو ته د چمتووالي ناسته ترسره شوه. دغه ناسته چې د مشرانو-جرګې د دارالانشا رئیس ډاکټر عبدالمقتدر ناصري، د ولسي جرګې د دارالانشا رئیس رحیم الله غالب او د اړوندو وزارتونو او کابل ښاروالۍ د استازو په ګډون جوړه شوې وه. د ملي شورا د پرانیستې د مراسمو په تړاو په بیلابیلو مسایلو خبرې او بحثونه وشول. په دغه ناسته کې د ملي شورا د پرانیستې د مراسمو د لا ښه ترسروي په موخه فرهنګي، امنیتي، خدماتي او تدارکاتي کمیټې تشکیل شوې او اړوندې ادارې موظف کړای شوې چې همکاري وکړي. ټاکل شوی چې د ملي شورا 18مې دورې د پرانیستې په مراسمو کې د ملي شورا د نویو غړو سربیره د ملي یووالي حکومت رهبران، ملي او سیاسي څیرې، د سفارتونو او همدارس نړیوالو ادارو میلمانه برخه واخلي. پارلماني ټاکنې 6 میاشتې وړاندې د روان لمریز کال د تلې په 28مه او 29مه نیټو ترسره شوې، خو ټاکنیزې لانجې د دې سبب وګرځېدې چې د دې ټاکنو پایلې وځنډېږي. د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ پرون ماښام ناوخته په ارګ کې ملي تدارکاتو کمیسیون د 1.5 میلیارډ افغانیو په ارزښت 14 بیلابیلې نوې پروژې منظور کړې. ملي تدارکاتو کمیسیون د ملي دفاع وزارت اړوند د 1 قلم وطني کیفیت لرونکو غوړیو پر پروژې د بحث پر مهال د سوداګرۍ او اقتصاد وزارتونو ته دنده وسپارله چې په ګډه د یادې پروژې د پاتې برخو په تړاو هر اړخیزه طرحه ترتیب او د ملي تدارکاتو کمیسیون ته دې وړاندې کړي. په دې غونډه کې چې پرون ماښام ناوخته په ارګ کې د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ جوړه شوې وه، پر 19 تدارکاتي موضوعاتو بحث وشو چې په پایله کې له 1.5 میلیارډ څخه د زیاتو افغانیو په ارزښت 14 بیلابیلې پروژې منظور شوې. ملي تدارکاتو کمیسیون د ملي دفاع وزارت اړوند د 1 قلم وطني کیفیت لرونکو غوړیو پر پروژې د بحث پر مهال د سوداګرۍ او اقتصاد وزارتونو ته دنده وسپارله چې په ګډه د یادې پروژې د پاتې برخو په تړاو هر اړخیز طرحه ترتیب او د ملي تدارکاتو کمیسیون ته وړاندې کړي. د دې ترڅنګ د کورنۍ چارو وزارت اړوند د اوبو رسولو او کانالیزاسیون سیستم د ساتنې او بیا رغونې پروژو په اړه د ملي تدارکاتو کمیسیون پر پخواني پریکړو د بحث پر مهال ولسمشر محمد اشرف غني کورنۍ چارو وزارت ته سپارښتنه وکړه چې د یادو پروژو څرګند مهالویش او درې اړخیزه هوکړه لیک ترتیب او ملي تدارکاتو کمیسیون سره شریک کړي. ملي تدارکاتي کمیسیون په تدارکاتي چارو کې د نرخ اخیستلو د غوښتنې د لارې په اړه د کورنۍ چارو وزارت د ورکړل شوي امر د پیسو د واک د زیاتولو په اړه د کورنۍ چارو وزارت وړاندیز هم تر بحث وروسته منظور کړ.
په دغه ناسته کې په امنیتي او ترهګریزو پیښو کې د شهیدانو د کورنیو لپاره د مرستې د کوپونونو د پروژې په اړه د ملي تدارکاتي ادارې یادښت هم له ګډونوالو سره تر شریکولو وروسته منظور شو. ولسمشر غني د نوموړي یادښت په اړه لارښوونه وکړه چې اوس لپاره د 5 مرکزی ولایتونو ټول ولسوالۍ په یاده پروسه کې شامل شي. ولسمشر غني د تخنیکی او مسلکی تعلیماتو ادارې اړوند افغانستان کې د تصدیق ارزونې د مهارتونو د مشورتي خدماتونو پر پروژې د بحث پر مهال مالی او بهرنی چارو وزارتونو ته دنده وسپارله. د یاد پروژې د کارونو په اړه د کار نړیوال سازمان چارواکو سره ناسته وکړي او راپور د ملي تدارکاتي کمیسیون سره شریک کړي. سربېره پر دې د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو د تخار ولایت د نورابي او سمتي سرو زرو قانون په اړه د ټاکل شوی پلاوی راپور د ملي تدارکاتو کمیسیون سره شریک کړ چې له هرړخیزو بحثونو وروسته د یادو قانونو تړونونه فسخ شول. د ملي تدارکاتو کمیسیون په دې ناسته کې د کلیو پراختیا وزارت اړوند د بلخ ولایت د کلدار ولسوالۍ د حیرتان ښار د 2422 کیلومتره اوږد سړک د جوړولو پروژې د تړون مودې د تصحیح د منظوري وړاندیز هم تایید شو. ترکیه په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو د مسؤلیت اخیستو په برخه کې هیڅ ډول مخفي پلان نه لري، بلکې دغه هیواد کې د افغانستان د پوهنې وزارت تر بشپړ څار لاندې خپلو تعلیمي خدماتو ته دوام ورکوي. ترکیه غواړي راتلونکی کال په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو شمیره 2 برابره ته پورته کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ترکیې دولت ته د افغان ترک ښوونځیو سپارلو سره به د دغو ښوونځیو په کمیت او کیفیت کې هم مثبت بدلونونه راشي. د ترکیې د معارف بنسټ عمومي مشر پروفیسور بیرالعقدون وویل دغه هیواد به له افغانستان سره د پوهنې د ودې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د هغه په خبره د راتلونکي کال پلان دا دی څو په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو شمیره له 12 بابو څخه 28 ښوونځیو ته ورسوي. د زیاتوي د افغان ترک په ښوونځیو کې به د پخوا په څیر د ښوونکو او زده کوونکو امتیازات او حقوق به خوندي او همداراز د افغانستان او ترکیې د پوهنې وزارتونه به له یادو ښوونځیو څخه په جدي ډول څارنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان ترک لیسې درسي کیفیت ښه بلل شوی، خو کلنۍ فیسې د عادي خلکو له وسې لرې خبره ده. نورو کلونو ته په کتو سږ کال په هیواد کې تر پخوا د زیاتو بارانونو له امله ډیرو سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په همدې لړ کې د ملګرو ملتونو د پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې لخوا د خپرو شویو شمیرو پر اساس په 2019 کال کې 132 کسان د سیلابونو له امله وژل شوي او 186 نور ټپیان دي. هم د دې ترڅنګ 12,000 کورونه هم له منځه تللي او 19,000 څخه د ډیرو کورونو د ویجاړېدو راپور ورکړل شوی دی. سږ کال په هیواد کې د زیاتو اورښتونو له امله د هیواد ډیری ولایتونو او ولسوالیو کې سیلابونه راووتل چې په پایله کې ډیری خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه واړول. دا چې په افغانستان کې د سیلابونو موسم د جوزا میاشتې تر پایه دوام کوي نو ممکن د تلفاتو په شمیر کې لوړوالی راشي. په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله د وژل شوو او زیانمنو شوو کسانو شمیر د ملګرو ملتونو د یوې ادارې او د پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې لخوا په منظم ډول ثبت کیږي. د دې ترڅنګ ځینې نړیوال ډیټابیسونو هم د سیلابونو شمیر او زیانونو په اړه معلومات ثبت او خپروي. د OCAH د خپرو شوو شمیرو پر اساس په 2019 کال کې تر اوسه د سیلابونو له امله 132 کسان وژل شوي او 186 نور هم ټپیان دي. د دې ترڅنګ تر 12,000 ډیر کورونه له منځه تللي او د 9,000 څخه د ډیرو کورونو د ویجاړېدو راپور ورکړل شوی. همدارنګه د سیلابونو له امله په مجموعي ډول په 40 ولایتونو کې 4,000 کورنۍ او 214,000 کسان متاثر شوي دي. په افغانستان کې د مالی زیانونو په اړه تر اوسه کومې ادارې راپور نه دی خپور کړی، خو د ځاني تلفاتو او ویجاړو شوو کورنیو له شمیرو ښکاري چې د مالی زیانونو کچه هم لوړه ده.
که د سیلابونو په اړه نړیوالو شمیرو ته وګورو دا به ومومو چې سیلابونو تقریبا په ټوله نړۍ کې یو شان پیښیږي خو له امله د وژل شوو کسانو په شمیر کې بیا د پرمختللو او وروسته پاتې هیوادونو ترمنځ لوی توپیر شتون لري چې په دې لړ کې د ټولې نړۍ 2/3 برخه وژل شوي کسان په آسیایي هیوادونو کې دي. په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله د زیانمنو شوو کسانو شمیر چې سیلابونه پکې ډیره برخه جوړوي زموږ په ګاونډي هیواد ایران کې هم سږکال ډیر سیلابونه راغلل چې د OCHA د شمیرو له مخې 88 کسان پکې وژل شوي او 15,000 کورونه ویجاړ کړي دي. که څه هم د ایران د سیلابونو کچه تر افغانستان ډیره لوړه او پراخه وه خو ځاني تلفات یې لږ دي. د یادونې وړ دی چې په هیواد کې د سیلابونو پر وړاندې د حکومت له لوري د نورو هیوادونو په څیر چمتووالي ترڅنګ د سیلابونو د مخنیوي لپاره اړین امکانات هغه څه دي چې تر دې دمه پورې ورته افغان حکومت هیڅ پاملرنه نه دی کړې. د بغلان د بورې فابریکه کابل نوي کال فعالیت وروسته وتړل شوه. د بغلان د بورې فابریکه چې زرګونه جریبه ځمکه لري او کابل نوي کال یې د ټول افغانستان لپاره 10% بوره تولید کړي د فني کارکوونکو په خبره د حکومت او د فابریکې د مسؤلینو د بې پامۍ له امله یا د فابریکه تړل شوې. وړاندې پړه په بزګرو وه چې لبلبو نه کري ځکه د فابریکې تولید کم دی خو اوس بزګر وایي دوی هر وخت تیار دي چې لبلبو وکري خو پام ورته نشته. د فابریکې فني کارکوونکي وایي چې که ژر تر ژره بیرته د بورې فابریکه فعاله نشي مدني حرکتونه کوي. نور حال زموږ د همکار نورګل اندړوال په راپور کې. د هیواد په کچه بغلان کې د بورې تر ټولو ستره فابریکه تر 80 کلن فعالیت وروسته د مسؤلینو په خبره وتړل شوه. د بورې د فابریکې یو شمیر معترض فني کارکوونکي وایي چې د فابریکې د مسؤلینو د مدیریتي کمزورتیا او د حکومت د نه پاملرنې له امله د دې فابریکې فعالیت بند شوی او که په اساسي ډول د فابریکې مسؤلین کار او فعالیت وکړي د پخوا په څیر به حکومت له دې فابریکې ډیر عاید ترلاسه کړي. فابریکه قند بغلان از نگاه تکنیک برای تولید توسط کارمندایی که در پشت سر ما ایستاده هستند بالکل بر تولید آماده است. یگانه چیزی که فابریکه را به طرف سقوط برده نبود یک مدیریت سالم در فابریکه است و توجه دولت که دولت اصلا توجه نکرد. این دو چیز باعث شد که فابریکه به طرف سقوط رفت بسته شد. کارگر ما بهترین کارگر فنی که هر کدام از برابر یک انجینیر یک متخصص خارجی کار میکنه با یک تشکیل بسیار کم بوره تولید کرد. متاسفانه دولت توجه نکرد و اداره درست مدیریت کرده نتانست. با نورمی که باید بوره تولید میشد لبلبوی استهلاک میشد با دیاقین با چه قسم روی میشد او کار در صورت نگرفت. فابریکه خساره میکنه در حالی که فابریکه هرگز خساره نکرده. قسمی که دوستای ما اشاره کردن از بابت بی ادارگی و بی کنترلی درست فابریکه خساره کرد در حالی که ما بهترین منابع عایداتی را در فابریکه داریم که ما قسمی که دوستای اشاره کرد اگه به مسائل دیگه بنیادگذاری کنیم برنامه‌ریزی کنیم ممکن که با هر قیمت شما فابریکه را از خساره بیرون بکشیم. دلته ادعاګانې شته چې په لوی لاس د بورې د فابریکې رئیس او مسؤلینو بزګر د لبلبو له کرلو زړه تورې کړي او دې ته یې لاره هواره کړې چې فابریکه سقوط شي خو د فابریکې رئیس وایي فابریکه سقوط شوې او نور خپل نظر له رسنیو سره نه شریکوي. دهقان حال حاضر است که لبلبو بکاره. همین سال گذشته دهقان آمده بود که ما زمینا را ماندیم به خاطر لبلبو اما رئیس قند برای دهقانا گفت که لبلبو کاشتن نمیشه به خاطر که نیماتود داره دیگه. اصلا مشکل اینجا بود که بودجه نبود دیگه. مربوط وزارت میشد وزارت دیگه در این باره تصمیم نگرفت و ناگهانه برای ما یک مکتوب آمد که شما منفک هستید. مردم لبلبو حالم میکاره که کسی غمی اما دهقان بخوره اما دهقان یک چیز بته تخم کوت هم میداد. حالا خو هیچ کسی در قصهش نیست و توکل به خداست. حالا خو ماشین است حالا خو کار پیشرفت شده. حالا باید فابریکه دو چند سه چند بگرده. دوستان فابریکه همون فابریکه است سامانش همون سامان است نو جدید است به شرطی که کسی پشت فابریکه بگرده فابریکه را پیش ببره چالان کنه غمش بخوره. وړاندې د بورې د فابریکې مسؤلینو ویلي و چې د لبلبو له کرلو سره د بزګرو لیوالتیا کمه شوې ځکه د بورې تولید کم شوی خو بزګر محمد عالم چې خپله توره ګیره د لبلبو په کرلو سپینه کړې وایي چې که اوس هم ورته حکومت د لبلبو لپاره تخم او کیمیاوي کوډ ورکړي تیار دی چې په خپلو ځمکو کې لبلبو وکري. زمینای ما همیشه دهقانکارا بیکار است. آماده کار است اگر حکومت برای ما
کود بته تخم بته همیشه ما آماده نمی چی هستیم لبلبو کاری که خیلی در ما فایده میکند در کارگرای ما کار میکند برای جای یک امتیاز هم پیدا میشه و در ما هم زمینی کار مساعد میشه روزگار ما برابر میشه د بغلان د بورې فابریکه د افغانستان په کچه د بورې یوازینۍ فابریکه چې څه باندې 80 کاله کېږي په بغلان کې فعالیت کوي او بوره د هېواد بېلابېلو د ولایتونو سربېره نورو ګاونډیو هېوادونو ته وړاندې کېږي خو په دې وروستیو کې د کارکوونکو په وینا چې د چارواکو د بېپامۍ او د مسؤلینو د نه پاملرنې له امله دغه فابریکه سقوط شوې او هېڅ ډول تولید نه لري د انسان د پرمختګ لپاره یو معیار دا دی چې باید شناخت او قرابت په کورنۍ او قوم پورې محدود نه وي. بیرق ملی، سرود ملی و پول ملی از جمله ارزش‌های ملی ما هستند، پس برایش احترام بگذارید. ښه راغلاست. دا هم بهرني خبرونه. عمران خان وړمه ورځ ایران ته په خپل 2 ورځني سفر کې ویلي چې د حکومت د لومړي ځل لپاره په پاکستان کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې عملیات پیل کړي دي. همداراز عمران خان په خپلو خبرو کې ویلي چې دواړه هیوادونه له ترهګرۍ ډیر اغیزمن شوي دي. دغه راز د پاکستان صدر اعظم زیاته کړې چې یو شمیر د ایران ضد ډلې په پاکستان کې فعالې دي. دواړو لوریو په ګډه د ترهګرۍ ختمولو هوډ کړی. د دې چارې لپاره ایران او پاکستان په ګډه د یو چټک غبرګون ځواک د جوړولو پریکړه هم کړې چې پر ګډه پوله به د ترهګرۍ ضد فعالیت کوي. له کلونو راهیسې د ترهګرۍ پر وړاندې په نړیواله کچه اندېښنې شتون لري. په دغه برخه کې پاکستان او ایران په دې وروستیو کې په یو او بل باندې د نیوکو ترڅنګ په خپلو ګډو سرحدونو د امنیت په تړاو ژورې اندېښنې راپورته کړې دي. په همدې لړ کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وړمه ورځ په یو 2 ورځني سفر ایران ته تللی او منلي چې د ایران ضد ځینې وسلوالې ډلې د پاکستان پر خاوره کې فعال دي، خو ادعا کوي چې د حکومت لومړی ځل په پاکستان کې د ترهګرو ډلو ضد عملیات پیل کړي دي. دواړو لوریو په ګډه د ترهګرۍ ختمولو هوډ کړی دی. د دې چارې لپاره ایران او پاکستان په ګډه د یو چټک غبرګون ځواک د جوړولو پریکړه هم کړې ده چې پر ګډه پوله به د ترهګرۍ ضد فعالیت کوي. 3-4 ورځې وړاندې زموږ 14 امنیتي سرتیري ترهګرو په بلوچستان کې راووژل. زه پوهیږم چې ایران هم له ترهګرۍ اغیزمن شوی چې ځینې ډلې یې د پاکستان پر خاوره فعال دي. پاکستان تر دې وړاندې د بلوچستان په ګوادر بندر سیمه کې د خپلو سرتیرو د وژل کېدو پړه پر هغو بلوڅو وسلوالو وراچولې وه چې د دوی په خبره په ایران کې پناه ځایونه لري. د ایران ولسمشر حسن روحاني له خان سره په همدې ګډې خبري غونډه کې وویل دواړو لوریو پر پوله د وروستیو پیښو په اړه خبرې وکړي او دی خوشحاله دی چې پاکستان به هلته د میشتو وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه واخلي. همداراز د ایران ولسمشر حسن روحاني د عمران خان سره په خبري ناسته کې ویلي له بده مرغه په دواړو پولو د ترهګرۍ ځینې پیښې ترسره شوې دي. د ده په وینا چې وایي ایران خوښ دی چې پاکستان هیواد هغه ټولې ترهګریزې ډلې د ترهګرو په نوملړ کې اچولې دي او په دغه برخه کې به له هغوی سره د ترهګرو په څیر چلند کوي. د یادونې وړ ده چې ایران هیواد د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دا لومړی رسمي سفر دی چې کوي. د نوي چې له دې وړاندې دواړو هیوادونو په یو بل باندې په دغه برخه کې تور پورې کړی وو چې په خپلو هیوادونو یو شمېر ترهګرو ډلې فعال دي او د یو بل پر وړاندې کاروي. اوس هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا حالات.
او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو پیربیې. درنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه. تر بل خبري سرویس پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. تر بیا ښې چارې.